د وزیرو ادبي جرګې ډومل بنو د سیوري لاندې وزیرستان سیمینار په نوم باندې یوه غونډه شوې چې پکې د بنو نه پرته د کارک او شمالي وزیرستان نماینده شاعرانو هم برخه اخیستې. وزیرستان سیمینار نومي کتاب د هغو مقالو مجموعه ده کوم چې 2 کاله وړاندې وزیرو ادبي جرګې ډومل په همدې موضوع باندې سیمینار کړی و. په دې اړه د ټولنې صدر عبدالناصر مخدوم وایي په دې کتاب کې د وزیرستان د تاریخ، ادب او صحافت نه رانیولي تر سیاست او وسایلو پورې موضوعاتو باندې بشپړې مقالې شاملې دي. اول خو دا خبره چې فرض کړه که وزیرستان په دې وخت سره ډېر ځپلی شوی و سره خلک د دهشتګرد د ټیپکې او د لوړې خلک بوله میر د دې کتوبه نه د دې سیمینار نه دا مقصد و چې نه وزیرستان خلک مینه پیژني، حسن پیژني، بل ته په درنه سترګه کتل پیژني. نو د دې کتوبه د دې سیمینار نه میر مقصد دغه و چې میر ونړۍ ته دا وښایي چې نه وزیرستان خلک ته امن خلک ته د مینه خلک دی. وروسته یوه آزاده مشاعره هم وشوه چې شاعرانو پکې خپله شاعري واوروله. په خاطر د جنتونو جماعتونه مې خپل وران کړل، لمسملی یم بل چا مکتوبونه مې خپل وران کړل، در په در خاورې په سر یم خپل کورونه مې خپل وران کړل، د چې پاتې یم یوازې محفلونه مې خپل وران کړل، ملامت زاهب وزیر یم اوس د هر مینت قابل یم، دا په دې چې قبایل یم، دا په دې چې قبایل یم. په دې موقع د غونډې ګډونوالو د وزیرستان سیمینار کتاب ستاینه وکړه او د وزیرو ادبي جرګې ډومل نه یې دا هیله څرګنده کړه چې راتلونکو کې به هم د دغه ډول ادبي دستورو کولو او کتابونو چپ کولو لړۍ دوامداره لري. د کیمرامن افتاب خان سره ګوهر وزیر، خیبر نیوز، ډومل، بنو.